تازه خبر د ایران او امریکا ترمنځ نښته پیل شوه د چې څنګه ایران او امریکا څنګه په خپلو مابین کې په جنګ سره اخته شوي دي. ویډیو را سره تر پایه پورې ګورئ، په ډېر څه به پوه شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. د ایران د قدس ځواکونو پیاوړی قمندان قاسم سلیماني په بغداد کې د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوی دی. دغه ځواکمن او مشهور ایرانی جنرال داسې مهال په نښه کیږي چې په وروستیو ورځو کې په بغداد کې د امریکا پر سفارت تر برید وروسته د تهران او واشنګټن ترمنځ ترنګلتیا ډیره شوې ده. د تربګنۍ کې دا ناڅاپي زیاتوالی د ایران لخوا د غچ اقدام ته لاره برابرولی شي. امریکایي او ایراني چارواکو د ښاغلي سلیمان وژل کېدل تایید کړي دي. امریکایي ځواکونو نن سهار وختي د بغداد هوایي ډګر ته څیرمه 2 موټر په نښه کړل چې په یو کې قاسم سلیماني هم و. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ یوه ورځ وړاندې د دغه برید اجازه ورکړې وه. د ولسمشر ټرمپ په هدایت د امریکا پوځ د ایران د قدس ځواکونو د قمندان قاسم سلیماني په وژلو سره په بهر کې امریکایانو د خوندیتوب لپاره قاطعانه دفاعي اقدام وکړ. د عراق دولتي ټلویزیون د عراق د حشد شعبي ملیشو د سرچینو له قوله چې ایران یې ملاتړ کوي ویلي په دې هوایي برید کې د دې ملیشې مرستیال قمندان ابو مهدي المهندس هم وژل شوی دی. د ایران سپاهي پاسداران ځواک هم په یو بیان کې د مهندس وژل کېدل تایید کړي دي. قاسم سلیماني د ایران د قدس ځواک مشري کوله. دا ځواک د ایران د سپاهي پاسداران بهرني پوځي مټ ګڼل کیږي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې ویډیو به مو خوښه شوې وي، که مو خوښه شوې وي نو در سره لایک یې کړئ او ملګرو سره یې هم ضروري شریکه کړئ. مننه.